بیا آخری خلاصه راځم عیسی علیه السلام آخری نبی الله و دې بدبخته قوم ته رالیږي. آخری نبی عیسی علیه السلام د بني اسرائیل. بیا الله جل جلاله بیا یو غټ کتاب ورته راسته چې په هغه کتاب کې تاسو ویل چې اعمال ګران و، تاسو ویل چې د مدرسې د تعلیم طریقه د مخکنی د تعلیم طریقه په دې مدرسه کې ګرانه و. الله ورته وایي اوس په اسانه طریقه در واستوم د عیسی علیه السلام پر لاس باندې. عیسی علیه السلام ته الله داسې معجزې ورکړلې چې مړي را ژوندي کوله د پاره د عبرت د بني اسرائیل. مورزاده ړوند چې د وخته به باندې ځینې عاجزه وه دا به یې جوړوله. وایي حضرت عیسی علیه السلام راغی د نوح علیه السلام د زوی و قبر ته ودرېدی. ګورې څو زره کلونه یې په منځ کې تېر شوي دي. د نوح علیه السلام د زوی د سام و قبر ته عیسی علیه السلام ودرېدی. مفسرین وایي ورته ویل چې قوم باذن الله. حضرت سام د نوح علیه السلام زوی دا راپورته سو له قبره چې راپورته سو نیمایي سر یې سپین و. عیسی علیه السلام ورته وویل ورستۍ په زمانه کې خو بیا شته نه سپینېدی، ستا و د پلار په دور کې خو بیا شته نه سپینېدی، دا سر دې ولې نیمایي سپین دی؟ ده ورته وویل دا اوس د قیامت دوامه سپین سو. ما چې ویل قیامت دی چې وایي قوم دا د قیامت دوامه سپین. نو بیا عیسی علیه السلام ورته ویل څه دي خوښه ده؟ ول بیا سختي حالات د قبر سته که نه سته؟ هغه ورته ویل که هو ژوند وغواړې بیا سته، ولیا دغه مرګ مې قبول دی. برته عیسی علیه السلام دا وکړه، الله مړ کړي حضرت سام. څو زرونه کلونه تېر شوي دي په منځ کې. هغه کیسه چې تاسو ته ډېره مشهوره ده چې په غزلو کې هم راغلې ده، هغه د بوډۍ د زوی کیسه چې وایي راغله بوډۍ په سر توره پیر دستګیر ته یې وکړي شوره ویل کمکی زوی مزمري یې وایي په زوره. راغله بوډۍ په سر توره چې دا خلکو پیرانې پیر صاحب ته منسوبه کړې ده. دا قصه د عیسی علیه السلام. هغه عذر نومېدی، هغه لکه عذر. دا قوي تفاسیرو کې راځي. حضرت عیسی علیه السلام ته دا بوډۍ فریاد کړی دی. حضرت عیسی علیه السلام دې بوډۍ ته دا بچی را ژوندی کړی دی او بیا یې ژوند کړی دی، اولادونه یې لا پیدا شوي دي. حضرت عیسی علیه السلام ته الله دا معجزې ورکړلې او الله و دې خپلې مدرسې ته غټ کتاب راواستوي د عیسی علیه السلام پر لاس باندې چې انجیل او ډېر اسانه کتاب یې ورته راواستوي. مخکې دې ویله ول تورات ډېر سخت دی، احکام یې ډېر ګران دي. نو الله ورته ویل چې زه به اوس اسانه کتاب در واستوم بني اسرائیلو. کله چې اسانه کتاب ورته راواستوي دی هغه د عیسی علیه السلام نږدې خلک پر درې قسمه سوله. چا به ویله چې عیسی او سام خدای دی، یو الله بل دی، یو عیسی دی، یوه مور ده. چا به ویل څنګه، چا به ویل څنګه. یهودانو به ویل عزیر علیه السلام د خدای. حتی راځي 590 کاله وروسته د عیسی علیه السلام چې د اول بخاري شریف آخري حدیث دی، اول ټک بخاري شریف کې آخري حدیث دی. 590 کاله بعد، یعنی په 300 کاله 200 کاله دننه کې دغه د ټولو کتابونو عمل د مځکې د مخه ټول شو. یو بزرګ به په غرونو کې ناست و، هغه د الله د مدرسې پر طریقه د الله تعلیم پر طریقه باندې بیا زندګي و ژوند کوه. یو کس د تمامې مځکې پر مخ باندې یو کس پاته سو چې په دا دغونې عظیمو کتابو د الله په مدرسه کې په دا دونې لوی کتابو باندې هیڅ عمل نه درلودی.